اوس هوا لږه ښه شوې وي، خو هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره غرونو ته تللي وو هغوی لا هم روغ نه وي او د بیا تګ توان هم نه لري. څو ساعته وروسته د دوی یو بل ملګری هم د لوږې له امله مړ شي. 2 ورځې د دوی دلته نورې هم تېرې شي. په 14مه ورځ هغوی پرېکړه وکړي چې که غواړي ژوندي پاتې شي نو باید د الوتکې د شا برخه پیدا کړي او بیټرۍ راوړي. یو ځل بیا 4 کسان د الوتکې د شا برخې د پیدا کولو لپاره روان شي، خو له څو ساعتونو مزل وروسته بیا هم هغوی هیڅ پیدا نه کړي. په همدې وخت کې د نوما حالت ناڅاپه خراب شي او پر ځمکه ولویږي. کله چې ملګري هغه وویني نو پوه شي چې د پښې په زخم کې سخت پړسوب خپور شوی دی. ملګري ورته وایي چې تا به موږ بیرته الوتکې ته یوسو، خو نوما ورته وایي چې نه، زه یوازې ځم او تاسو خپل سفر ته دوام ورکړئ. نوما په ډېره سختۍ بیرته الوتکې ته راشي، خو کله چې هغه راورسېږي نو بېهوشه شي. کله چې هغه په هوش راشي نو هغه وویني چې نور ملګري د الوتکې له پاسه واورې پاکوي. هغه هم غواړي چې الوتکې څخه واوره پاک کړي، خو دومره کمزوری شوی وي چې هیڅ حرکت نشي کولای. بل نور ته هغه 3 کسان په سختو واورو کې مخ ته روان وي. له څو ساعتونو مزل وروسته هغوی هغه ځای ته ورسېږي چې د الوتکې د شا برخه له غره سره د ټکر وروسته لوېدلې وه. هغوی ډېر خوشحاله شي او سمدستي د هغې پلټنه پیل کړي. هغوی هلته د بیټریو تر څنګ لږ خوراک هم پیدا کړي، ټول سامان راواخلي او بیرته د خپلې الوتکې خواته راستانه شي. بیا بیټرۍ له راډیو سره ونښلوي تر څو له بهرنۍ نړۍ سره پرې اړیکه ونیسي. خو بدمرغي دا وي چې راډیو بشپړه خرابه شوې وي او د هغوی وروستۍ هیله هم له منځه ولاړه شي. په همدې وخت کې د نوما حالت ورځ تر بلې خرابېږي او د پښې نتانې ټول بدن ته خپور شي. دا وخت د دوی ټول پاتې شوي خواړه هم ختم شي، نو هغوی یو ځل بیا د ژوندي پاتې کېدو لپاره د مړو کسانو د غوښې پر خوړلو شروع وکړي. نوما په خپله خوراک او څښاک پرېږدي ځکه هغه پوهېږي چې نور به ژوند ژغورل ګران وي. څو ورځې وروسته د ډلې یو څو کسان یو ځل بیا د الوتکې د شا برخې ته لاړ شي په دې هیله چې ښایي کومه بله ګټوره وسیله پیدا کړي. دا ځل دوی یو د اوبو ضد رخ پیدا کړي او هغوی هغه سره وګنډي او یو لویه د خوب کڅوړه ترې جوړه کړي. وروسته دوی په راډیو کې یو خبر واوري چې د الوتکې د غورځېدو 58 ورځې تېرې شوې دي او حکومت به د وروستي ځل لپاره د ژغورنې یوه ډله ولېږي. د دې خبر په اورېدو سره ټول ډېر زیات خوشحاله شي او د ژوندي پاتې کېدو یوه هیله ورسره پیدا شي. دا ځینې کسان ورته وایي چې همدلته پاتې شو او د ژغورنې انتظار وکړو، خو دا نور بیا ورته وایي چې که دلته پاتې شو نو هېڅوک به مو ونه ویني. نو ښه دا ده چې ځینې کسان پیاده ولاړ شي او مرسته پیدا کړي. هماغه شپه د نوما حالت ناڅاپه ډېر خراب شي او د ژوند وروستۍ ساګانې اخلي. له مړي نه لږ مخکې خپلو ملګرو ته وایي چې کله زه مړ شم نو زما له بدن هم خپل خوراک جوړ کړئ تر څو زما مرګ هم ستاسو د ژوند سبب شي. همدې خبرې سره هغه مړ شي. له مړي نه وروسته د هغه له جیب څخه دوی یو خط پیدا کړي چې په هغه کې یې لیکلي وي چې زه ډېر خوشحاله یم چې د خپلو ملګرو ترمنځ مړ شوم، ځکه تر دې ښه مرګ مې بل هېڅ ځای نشو پیدا کولی. د نوما د دې خط په لوستلو ټول ډېر احساساتي شي او وروسته د ډلې 3 کسان یو ځل بیا د مرستې د پیدا کولو لپاره روان شي. دا ځل له ځان سره د خوب کڅوړه او ډېر خوراک واخلي او یوه قوي اراده وکړي چې په هر حالات کې به موږ له دې واورینو غرونو څخه اخوا اوړو او مرسته به پیدا کوو. هغوی پرته له درېدو پرله پسې روان وي او کله چې شپه شي نو 3 واړه د خوب په کڅوړه کې یو ځای ویده شي. بله ورځ بیا سفر شروع کړي او بالاخره د غره سر ته ورسېږي. خو کله چې له هغه ځایه لاندې وګوري نو زړونه یې مات شي ځکه تر سترګو یوازې غرونه او غرونه ښکاري. دغه وخت دوی پوه شي چې لا هم ډېر اوږد مزل موږ ته پاتې دی. حتی د بیرته ستنېدو فکر هم وکړي ځکه له دوی سره خوراک کم وي. نو د همدې له امله د یو کس ټول پاتې خواړه خپل ملګرو ته ورکړي او په خپله بیرته الوتکې ته ستون شي. دا 2 ملګري بیا روان شي او خپل سفر ته دوام ورکړي. له 10 ورځو پرله پسې مزل وروسته بالاخره یو داسې سیمې ته ورسېږي چې واوره پکې ډېره کمه وي. هلته دواړه د اوبو یو روان سیند وویني او په مړه خېټه اوبه وڅښي. دغه وخت ناڅاپه د سیند په بل اړخ کې پر آس یو سپور سړی وویني. په لومړي سر کې باور نشي کولی، خو لږ وروسته وپوهېږي چې دا رښتیا یو انسان دی. د خوشحالۍ نه چیغې وهي او د سړي مرسته غواړي، خو د سیند شور ډېر زیات وي او هغه سړی د دوی اواز نه اوري. نو هغه سړی یو کاغذ او پنسل د سیند بلې غاړې ته وروغورځوي. روبرټ او ناندو په لړزېدلو لاسونو خپله ټوله دردناکه کیسه په هماغه کاغذ ولیکي. کله چې هغه سړی لیک ولولي نو سمدستي ښار ته لاړ شي او حکومتي چارواکو ته یې ورسوي. چارواکي پوه شي چې هغه کسان چې نږدې 2 میاشتې مخکې مړه اعلان شوي وو لا هم ژوندي دي. هغوی سمدستي د ژغورنې ډلې ولېږي
همدې وخت کې هغه سړی روبرټ او نان د خپل کور ته بوځي او خپل خوراک ورکړي. دا خبر ډېر ژر په ټول ښار کې خپور شي او خبریالان هم هلته راورسېږي. بل نور ته په غرونو کې هغه بند پاتې کسان همدا ښه خبر د راډیو له لارې واوري او ټول ډېر زیات خوشحاله شي. دوی خپل سامانونه راټول کړي او د ژغورنې انتظار باسي. لږ وروسته د ژغورنې ډله د روبرټ او ناندو سره یو ځای د الوتکې ځای ته راورسېږي او بالاخره د الوتکې له غورځېدو 2 ورځې وروسته ټول ژوندي پاتې شوي کسان وژغورل شي. هغوی بیرته ښار ته یوسي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. د ښار خلک د هغوی هرکلی د اتلانو په څېر وکړي، ځکه چې په دومره سختو شرایطو کې بیا هم د ژوندي پاتې کېدو هیله له لاسه نه ده ورکړې. وروسته ټول روغتون ته یوسي او هلته له یو بل سره د غسل او پاکېدو په کارونو کې مرسته وکړي او بیا هر یو ته جلا بستره ورکړي. خو په لومړۍ شپه بیا هم ټول یو ځای ویده شي، ځکه د دې سترې غمیزې له امله لا هم په سخت رواني صدمه کې وي. په دې الوتکه کې ټول 45 کسان سپاره وو او له هغوی څخه یوازې 14 یې وژغورل شول. ګرانو کتونکو، په دې سره دا ټوله کیسه پای ته رسېږي. که چېرته مو ویډیو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.